پیغمبر علیہ السلام فرمایل وی دا رشتہ داری نه ده، وی دا یو څانګه ده. ښه چا رشتہ داری وپالله که نه، چا رشتہ داری وپالله که نه دی به الله وپالي، او چا رشتې قطع کړي دی به قطع شي. موږ له راځي دا مسلې ډېرې ځکه کوم ختم کوي دا نفرتونه. د الله د رضا د خاطره چې څوک هم ماف کول کوي که نه، د الله نبی فرمایي د عزت کې کمی نه راځي. او که څوک وایي چې زما د رزق زیاتی، زما د عمر زیاتی، نو الله تعالی به د په رزق کې او د په عمر کې برکت واچوي. تاسو ته پته د برکت څه ته وایي؟ د چا به 15,000 ګزاره نه کېږي، د چا به 50,000 ګزاره نه کېږي، الله تعالی به 15,000 کې دله برکت واچوي. او عمر کې برکت، رزق کې برکت، الله به د ګردو د بیماری نه، کینسر، تڼه تحصیل، مختلف آفات و بلیاتو نه به الله په خپل حفظ و امان کې وساتي. وپالئ رشتې وپالئ، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. رحمتا للعالمین پیغمبر مونږ ته دا نصیحتونه پریښي دي که نه، دا نصیحتونه د خپل زندګۍ منشور وګرځوئ. انشاءالله د رب العالمین د طرف نه به د رحم فیصلې راځي. او وجاړئ خپل الله ته، وغواړئ خپل الله نه. اللہ ډیر زیات خوشحالیږي چې هغه نه غواړي. ښه کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. ما پخپلا د خپل ژوند سپرلیسي ځلي ما کرلی دي ازغي د ځان د پاره. الله معافي غواړم لتانه اے غفاره. الله الله گیر یم د گناه په سمندر کې، راوچت میں کڑو بیگم مددگار. اللہ معافی غواړم لتانا اے غفار. اللہ انسان خواسی مڑکی گی کنا، خو کردار گورا نمڑکی گی. خواہ اعمال او دا اعمال و حسن نمڑکی گی. چی مرے خو ہمرا چی سوک تاب در پسی وکا، ممار شو ملڑم شا چی پا مرگ دے سوک زڑخکا. تا چی پیدا شوی تا جڑل خلق و خندل، دا سی مرشا چی تخاندی و خلق جاڑی. دا سی مو مڑ کېږه چې خلق پټ پټ په دې زړه کې خوشحاله چې شکر دی چې مړ شو. عمل به کوو که نه انشاءالله. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.